Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Assalamu alaikum friends, I am Johar Imam Afriday. Nanane class the objective bara ke de guru ba che adjective kum di au da pa sentence ke sanga pe jandarishi da video tar akhira pure ugorai au ka khokha mushwanu zama the YouTube channel Johar Imam Sardar Sarawum subscribe krai tai munas nam raje chakpal class start ku. Let's learn about adjective. Adjective is a word that gives information about noun or pronoun. Yada di wiche adjective da yau lafaz wi taki wi kumche daname yane da esam pabara ke malumat warkawi yane esam nama da tarmimawi modify kawi yane haga lafaz kumche da noun pabara ke information warkawi dala waylishi adjective او د دینه دا واضحه شوا چې adjective دا describing words we that mean tell us about noun دا adjective چې کوم دي دا describing لفظ وی کوم چې مونږ لا د ناون په باره کې وایي یعنی ناون دا څنګه د څه شی دی د دې په باره کې چې کوم انفارمیشن مونږ لا راکوي دا adjective دی. اوس here a question arises that what is a noun? So keep in your mind that the name of a person, animal, birds, place and things are noun. دا کوم چې پرسن وي یعنی انسانان بنیادم یا د دین علاوه چې کوم انیمل زناور یا مرغی یا پلیسز یعنی ځایونه شول تینګ شول دا ټول چې کوم دی ناون دی دا اسم دی یعنی every name is called a noun. چرته چې په دنیا کې نامه ده دیتا ویلی شي ناون او هغه ورډ هغه لفظ کوم چې د ناون په باره کې موږ لا انفارمیشن راکوي یعنی دا ناون موډیفای کوي دلا adjective ویلی شي یعنی that was which tell us about the nouns called adjective. هغه لفظ هغه ورډ کوم چې د ناون په باره کې انفارمیشن ورکوي یعنی موډیفای کوي دلا ویلی شي adjective. اوس د adjective د پیژندګلې د پاره یعنی په سنټنس کې با adjective مونږه څنګه پیژنو مونږ لا با څنګه پتا لګي چې دا adjective دی. It is an easiest way to find out adjective in a sentence. په سنټنس کې دا adjective دا پیژندلو دا ډیره یو اسانه لاره ده یو اسانه طریقه ده. تاسو کولی شئ چې په دې سره په سنټنس کې adjective پیژندلی شئ او دا به تاسو په examples په مثالونو کې وګورئ. My dear viewers په adjective کې زموږ سره وي quality مین هغه words هغه لفظونه کوم چې quality شو کوي هغه به adjective یعنی که هغه good, bad, talented, strong, weak and so many more. دغه سه لفظونه کوم چې quality شو کوي معیار شو کوي که هغه خوي که خراب وي دیتا ویل شي adjective. نو داسې لفظونه داسې ورډ چې په سنټنس کې وي نو دا به ناون موډیفای کوي ډسکرایب کوي به یا او دا به adjective. د دې نه علاوه adjective زموږ سره د سایز دپاره هم راتلی شي یعنی هغه لفظونه هغه ورډز کوم چې سایز شو کوي لکه small, tall, long, wide, short and so many more. هغه لفظونه کوم چې موږ لا سایز شو کوي یعنی لوړ ټیټ اوږد پلن دغه سه لفظونه هم د adjective په کټګوري کې راځي او دا ناون موډیفای کوي. د دې نه علاوه زموږ سره چې کوم دا کلر دي دا رنګونه چې دي دا هم adjective دي لکه red, black, white, blue, green, pink etc.
دا هم اوس د adjective په کټګوري کې راځي او دا مولا د adjective په باره کې انفارمیشن معلومات راکوي او د دې نه علاوه چې کوم دا نمبر دی لکه 1 2 3 10 100 200 1000 so many more دا هنسي چې ورته مونږ وایو دا شمیره لکه 1 2 3 10 سلونه زرونه ایټسټرا دا هم د adjective په کټګوري کې راځي او دا هم adjective دی د دې نه علاوه چې کوم دا شیپ وی لکه سرکولر شو راوند شولو ټرایانګل شو سکوائر شولو دا هم آیډیا واز د adjective په کټګوري کې راځي او دا مونږ لا د ناون په باره کې انفارمیشن راکوي نو هر هغه لفظ کوم چې د کوالټي شو کوي یا سایز د لپاره استعمال شي یا کلر د لپاره استعمال شي یا نمبر وي یا شیپ چې کوم دې ډسکرایب کوي نو دا به په سنټنس کې adjective وي دا د adjective د پیژندلو یو ډیره اسانه او ډیره ښه طریقه ده تاسو سنټنس کې ګورئ چې کوم ورډز هغه کوالټي شو کوي بس هغه adjective دی کوم چې نمبر شو کوي لکه 1 2 3 دا adjective دی چې کلر وي لکه red white black blue دا هم اوس کلر دی هم دا چې کوم دا سایز دی small big short long wide etc دا هم اوس په adjective category کې راځي او دا چې کوم دا shape وي دا هم زموږ سره adjective دی my dear was adjective چې کوم دی دا always په singular form کې وي نه د plural form نه وي اوس په دې باندې د خپل حدلو د پاره راځي چې دا example وګورو let's do some example the box is heavy صندوق دروند دی په دې مثال کې چې کوم ناون دی هغه دی box یعنی صندوق او دا هیوی چې کوم دی دا adjective دی ځکه چې دا مونږ لا د دې صندوق په باره کې وایي انفارمیشن راکوي یعنی صندوق دروند دی صندوق وزنی دی how is box heavy صندوق څنګه دی یعنی دروند دی نو په دې اگزامپل کې چې کوم دا بوکس ته دا زموږ سره ناون دی او د دې بوکس په باره کې چې موږ لا کوم ورډ انفارمیشن راکوي دا هیوی دا زموږ سره adjective دی the box is heavy صندوق دروند دی my dear اوس راځي چې بل اگزامپل وګورو example تیرا میدان is beautiful تیرا میدان ښکلی دی په دې اگزامپل کې دا تیرا میدان زموږ سره ناون دی او دا بیوټیفل دا زموږ سره adjective دی ځکه چې دا موږ لا د تیرا میدان په باره کې انفارمیشن راکوي یعنی تیرا میدان ډسکرایب کوي تیرا میدان ښکلی دی نو دلته چې کوم دا ناون دی تیرا میدان دا چې کوم ورډ ډسکرایب کوي یعنی دا بیوټیفل یې ډسکرایب کوي نو دا بیوټیفل دا زموږ سره adjective دی how is تیرا میدان څنګه دی بیوټیفل ښکلی دی ښایسته دی نو دلته چې کوم دا بیوټیفل ورډ دی دا اوس adjective دی او دا ځکه adjective دی دا تیرا میدان چې کوم دی دا ډسکرایب کوي دا موډیفای کوي موږ لا مور انفارمیشن راکوي اباوټ تیرا میدان نو په دې سنټنس کې که تاسو وګورئ نو دا تیرا میدان دا زموږ سره شو ناون او بیوټیفل دا زموږ سره شو adjective او دا ولې adjective دی دا ځکه adjective دی چې دا تیرا میدان موډیفای کوي یعنی how is تیرا میدان څنګه دی بیوټیفل ښکلی دی نو اوس چې دا کلاس مخکې بوزو او بل اگزامپل وګورو this is a tall boy په دې سنټنس کې چې کوم دا boy دی دا زموږ سره ناون دی نوم دی اسم دی
او دا ټال چې کوم دی دا و زموږ سره adjective دی ځکه چې دا boy describe کوي this is a tall boy دا یو لوړ هلک دی نو who is tall څوک لوړ دی boy هلک نو دلته چې کوم دا adjective دی دا مونږ لا انفارمیشن را کوي دا ډسکرایب کوي بوای نو په دې اگزامپل کې چې کوم دا ټال دی دا زموږ سره ابجیکټیو کولو او دا بوای دا زموږ سره ناون دی نوم دی اسم دی او دا ټال ځکه ابجیکټیو دی چې دا مونږ لا انفارمیشن را کوي دا د بوای په باره کې د بوای په متعلق یعنی دا حالک چې کوم دی دا لوړ دی نو دا هم اوس قسم لا ډسکرایبینګ دی دا اوس چې کوم دی انفارمیشن دی this is a tall boy دا یو لوړ حالک دی who is tall څوک لوړ دی the boy حالک نو my dear who was د دینا پس راځي چې یو بل اگزامپل وګورو او ځانونه په ښه پوهه کو this is a new car this is a new car this is a new chair دا یو نوې کرسی ده اوس کا دې سنټنس لا او کتل شنو په دې کې دا دیس چې کوم دی دا هم ناون نه دی is دا هم نه دی ناون نیو دا هم ناون نه دی چیر کرسی دا زمون سره اوس ناون دی نامه ده او چې کوم ابجیکټیو دی په دې سنټنس کې هغه دی نو this is a new chair دا یو نوې کرسی ده نو دلته چې کوم دا ناون دی دا چې کوم ورډز ډسکرایب کوي یعنی دا نیو ډسکرایب کوي نو دلته د نیو زمون سره objective شو what is new سشه نوې دی چیر کرسی نو دلته چې کوم دا نیو دی دا زموږ سره objective دی او دا ځکه objective دی چې دا د چیر دا ډسکرایب کوي د چیر په باره کې چې کوم دی دا انفارمیشن ورکوي یعنی this is a new chair دا یو نوې کرسی ده how is the chair کرسی څنګه ده new نوې دا نو دا اگزامپل راځي چې اوس مخکې کلاس بوزو او یو بل اگزامپل وګورو نیکسٹ اگزامپل the road was thin سړک نری اوس کا تاسو وګورئ د مثال لا دلته چې کوم دا روډ دی دا زموږ سره ناون دی نوم دی سړک او دا تین چې کوم دی دا اوس زموږ سره ابجیکټیو دی نری نو اوس د ابجیکټیو تین دا زموږ سره دا ناون روډ ډسکرایب کوي موډیفای کوي how was the road څنګه و تین نری و بالکل تنګ نو مړی و was د دې معنی نه به ان شاء الله چې د تاسو کانسپټ کلیر شي او تاسو به اوس په سنټنس کې adjective د پیژندلو قابل جوړ شي وي the road was thin سړک نریو دلته چې کوم دا روډ دی دا ناون دی او دا تین چې کوم دی دا ابجیکټیو دی او دا ورډ تین دا روډ ډسکرایب کوي یعنی how was the road څنګه و تین نری و نو په سنټنس کې هغه لفظ کوم چې د ناون په باره کې انفارمیشن ورکوي ډسکرایب کوي ناون هغه ابجیکټیو اوس مای ډیر واز دا نیکسٹ ایگزامپل he is wearing white dress هغه سپینا جوړه اغوسته ده نو اوس کا او کتل شي دلته چې کوم زمون سره ناون دی هغه د ډریس کپڑے لباس جوړه چې ورته مونږ وای او دا وایټ چې کوم دی دا زمون سره ابجیکټیو دی او دا اوس د کومه کټګوري سره تعلق لري دا اوس تعلق لري د کلر سره هغه سپینا جوړه اغوسته وا وټ کلر کوم رنگ وایټ سپین نو دلته چې کوم دا ابجیکټیو وایټ دی دا د ډریس موډیفای کوي د ډریس په باره کې انفارمیشن ورکوي یعنی دا جوړه څنګه وا دا جوړه سپینا وا he was wearing white dress
هغه سپینه جوړه اغوستې ده. نو مای ډیر هو واز دلته چې کوم د وایټ دی دا اوس ابجیکټیو دی او دا ډریس ناون دا ډسکرایب کوي موډیفای کوي د دې په باره کې انفارمیشن ورکوي. یعنی دا جوړه دا لباس چې کوم دی دا سپین دی. نو دلته د وایټ چې کوم دی دا اوس ابجیکټیو دی خو دا اوس د کلر د رنگ د کټګوري سره تعلق لري. اوس راځي چې یو بل اگزامپل وګورو. په دې مثال کې د بلاک اف آیز د سترګو تور دلته هم چې کوم زموږ سره ناون دی هغه دی آیز او د بلاک چې کوم دی دا اوس ابجیکټیو دی تور یعنی د سترګو تور. نو my dear who was the black of eyes د سترګو تور. نو دلته چې کوم دا ابجیکټیو دی دا اوس د کلر د کټګوري سره تعلق لري او د آیز چې کوم دی دا موډیفای کوي دا ډسکرایب کوي د دې په باره کې انفارمیشن ورکوي یعنی د سترګو تور. نو هغه ورډز هغه لفظ کوم چې د ناون په باره کې انفارمیشن ورکوي یعنی ناون موډیفای کوي ډسکرایب کوي هغه لا ویل شي ادجکټیو او ناون. تاسو الریډي پیژنئ نوم ایوری نیم از کالډ ا ناون چرته چې نوم وی هغه لا ویل شي ناون. وات کلر بلاک تور. نو مای ډیر واز دا واز مونږه اگزامپل کوم کې چې بلاک یوز شوی دی او دا د کلر د کټګوري سره تعلق لري. اوس راځي چې د خپویدلو لپاره یو بل اگزامپل وګورو. دے آر 5 ډاکټرز. اوس کا وکتلی شي هغه 15 ډاکټران دي مطلب پشمیره کې څومره دی په تعداد کې 15. نو دلته زموږ سره الریډي د ډاکټرز چې کوم دي دا خو بس ناون دی دا خو تاسو الریډي پیژنئ خو د 5 چې کوم دی دا دلته ابجیکټیو دی ځکه چې موږ لا انفارمیشن راکوي معلومات راکوي چې دا ډاکټران 15 دي او د ابجیکټیو 5 چې کوم دی دا د نمبر د کانټیټي د کټګوري سره تعلق لري یعنی هاو مینی 5 څومره 15 دے آر 5 ډاکټرز هغه 15 ډاکټران دي. نو مړیو ول دلته چې کوم دا ناون دی دا موډیفای کړي دی ډسکرایب کړي دی 5 یعنی دلته اوس د 5 چې کوم دی دا اوس ابجیکټیو دی او دا انفارمیشن معلومات ورکوي د ناون ډاکټرز په باره کې هاو مینی څومره 5 15. نو دے آر 5 ډاکټرز هغوی 15 ډاکټران دي. نو زه امید لرم چې تاسو به په دې هم پوه شئ. اوس راځئ چې یو بل اگزامپل وګورو او دا کانسیپټ په لږه کلیر کوم. په دې اگزامپل کې د ورلد از راوند دنیا غونډه ده یعنی دنیا ګول ده. اوس کا وکتل شي دا ورلد الریډي ناون دی او راوند چې کوم دی دا زموږ سره ابجیکټیو دی او دا اوس د شیپ د کټګوري سره تعلق لري یعنی شکل. دنیا غونډه د دنیا ګول ده. نو دلته او چې کوم دا ابجیکټیو راوند دی دا انفارمیشن ورکوي د ناون ورلد په باره کې یعنی موږ لا خای چې د دنیا ګول ده د دنیا غونډه ده. هاو از ورلد دنیا څنګه ده راوند ګول ده. نو ماډیو اوس داسې لفظونه په سنټنس کې کوم چې د ناون په باره کې انفارمیشن ورکوي یعنی ناون موډیفای کوي ډسکرایب کوي هغه لا ویل شي ادجکټیو. نو دا زمونږه نننې کلاس د ادجکټیو په باره کې او زه امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي او ماډیو زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر در سره هم سبسکرایب کړئ او د خپل مرګرو سره یې مخکې هم شیر کړئ. ډیره مننه. تھینک یو.